خوشحال سادات بیا کومه کارنامه وکړه، بیا یې څنګه د خلکو زړونه وګټل. ګرانو مینوالو او کتونکو السلام علیکم. په دې هیواد کې لا هم زورواکي وجود لري او ډیری داسې خلک شته دي چې له خپل موقف نه ناوړه ګټه اخلي او همداسې کسان بیا یوازې بېوزله خلکو ته تکړوي. خپل منځ کې هیڅ کله هم جنجال نه سره کوي، ځکه خپل منځ کې له یو بل نه ډارېږي. تیر ماښام بلخ کې د نظم عامه افسر په ترافیک پسې له موټره راښکته شوی، اول یې ترافیک د خلکو په مخ کې ښه وهلی او بیا یې ځان سره په موټر کې اچولی او همداسې کومې خوا ته وړی و. د دې وهلو ویډیو چا کړې وه او په ټولنیزو رسنیو کې خپره کړې وه، خو چې څنګه داسې خبر خوشحال سادات ته رسیږي چې داسې یو کار ترسره شوی، نو سمدلاسه په کار کیږي او د کس د پیدا کولو او نیولو امر کوي. د یو ساعت په شاوخوا کې پولیس پیدا کیږي، اظهارات ترې اخیستل کیږي او قانوني چلند به ورسره کیږي. څو ورځې مخکې محب او سادات دواړو وویل قانون به په ټولو یو شان پلی کیږي او قانون به ټولو ته یو شان وي. د ملي ځواکونو دا اقدامونه د خلکو ډیر خوښ شوي دي او خلک په پراخه کچه د ملي ځواکونو ملاتړ کوي او په زورواکو به قانون د دې لامل شي چې د ملت او حکومت ترمنځ فاصله لا هم کمه شي او ملي ځواکونه به د خلکو زړونو کې ځای پیدا کړي. ډیره مننه کتونکو چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې وکتله. که مو د جنرال خوشحال سادات دا کار خوښ شوی وي نو ویډیو راسره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ. مننه.